خوب نه د راپاسېدو په وخت کې دعا ویل. ډېرې دعاګانې دي خو یوه دعا به زده کړو او د هغې ترجمه. بخاري شریف کې دا حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به دا دعا ویله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد ټول صفتونه د کمال لله خاص الله لردي. الذي هغه ذات د احیانا چې راویښ یې کړو مونږه بعدما اماتنا رستو د هغې نه چې وده کړي و مونږه وإلیه النشور او خاص همدغه الله تعالی ته ورتګ دی او ژوندي کېدل دی دوباره همدغه الله تعالی ته ورتګ دی. نشور دوباره ژوندي کېدلو ته وي او ورتلل الله تعالی ته. او د خوب په وخت کې دعا بخاری شریف کې حدیث دی چې دا دعا به نبی علیہ السلام ویله: اللهم اے الله بسمک ستا د نوم په مدد باندې اموتو زود کېږم و احیا او راویښېږم. او عام ورسره نور آداب هم دا دي چې آیت الکرسی ویل د خوب نه مخکې، دارنګې اخیری 3 سورتونه ویل، 3 درزل سبحان الله، 3 درزل الحمدلله او 4 درزل الله اکبر.